د کانونو او پټرولیم وزارت د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ او خاص کونړ کې د نفرایتو 2 کانونه کورنۍ شرکتونو ته په قرارداد ورکړل. دغه کانونه چې شمېر یې 4 ته رسیږي، 3 په ګوشته او 1 په خاص کونړ کې موقعیت لري، چې 2 هغه د ازادي داوطلبۍ له مخې 2 کورنۍ شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شول. د کانونو او پټرولیم وزارت وايي د نفرایت ډبرو د 1 کان فی ټن په 1.6 میلیون افغانۍ او بل هغه په 1.5 میلیون افغانۍ ورکړی دی. نو په تقریبا د وزارت د طرفه څخه چې نن کم قیمت وړاندې شوی و د کوم د نفرایټو ده، نو هغه د 1 ټن د 14 لکه او ډیر تقریبا 2 شرکتونه چې هغه برندگان دي تقریبا په 14 لکه باندې 1 ټن، نو نور به هم ان شاء الله قدر برزاو پر 14 لکه و 10 زره، نو 14 لکه و 10 زره باندې دا 1 ټن ورکول شوی دي. نو پر راتلونکي کې به هم ان شاء الله الله ته امیدونه لرو چې نور به هم داسې او 2 شرکتونه دي چې هغه نرخونه راکړي دي، خو پر هغه باندې خبره روانه ده. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ګټونکو شرکتونو ته د کاندکندنې پر مهال د ډاډمن امنیت ډاډ ورکړ. 15 کاله به چې تاسو د معدن په لاس کې د ان شاء الله د امنیت ستونزې یا نور ستونزې شي، ان شاء الله موږ د تاسو سره شاته ولاړ یو، کومک به سره کوو. یو او د یک شنبه پر اساس چاو غټي هغه ته قرارداد دلته سره امضا شي، د یک شنبه پر اساس مکتوب درکړي شي، خپل معدن باندې به د اکتشاف کار روان کړي. د قانون وزارت خبرداري ورکړ هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې د نفرایت ډبرې قاچاق کوي، او له ګټونکو شرکتونو څخه غوښتنه وکړي چې د قرارداد له لاسلیک وروسته راتلونکي اونۍ کار پیل کړي.